السلام علیکم. نن ورځ تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم د انډراید یوزرز لپاره. هغه ملګري چې کوم انډراید یوز کوي آیفون او دغه کسانو ته ده کوم کسان چې انډراید یوز کوي د هغوی دپاره یو اپلیکیشن ده د کوم په واسطه چې دوی کولی سي HTML CSS جاوا سکرپټ یعنی مکمل پروژه کوم درسونه چې مونږ وایو هغه دوی د په موبایل کې هم کوډینګ وکړي او موږ ته چې کوم ټاسکونه دي هغه هم راولېږي خپل پریکټس د همدغه اپلیکیشن په واسطه باندې وکړي. نو تاسو به د خپل موبایل پلی سټور ته لاړ شئ چې په هر ځای کې ستاسو پلی سټور وي. خپل موبایل پلی سټور ته چې لاړئ په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ ټریپ ایډیټ، صحیح یو ځای لیکئ او همدا شانته لیکئ ټریپ ایډیټ به تاسو ولیکئ. صحیح شو. ټریپ ایډیټ نه پس د اول کوم هغه چې اپلیکیشن چې تاسو ته راځي په دې باندې به کلیک کړئ ټریپ ایډیټ موبایل HTML ایډیټر په دې به کلیک وکړئ. دا به تاسو انسټال کړئ. صحیح ده. زه تاسو ته یو سټپ سره ښیم. ما انسټال کړو، ما سره موجود اوس تاسو دپاره چې تر څو تاسو ښه پرې پوه شئ. نو دا د زما انسټالیشن روانېږي. تر څو چې د دې انسټالیشن کېږي نو زه تاسو ته خبرې کول غواړم. دا تاسو سره یو د موبایل کې یو اپلیکیشن، موبایل خو د هر چا سره موجود وي، نو باندې به نه وي هغه کسان چې غواړي HTML CSS او دا شیزونه یاد کړي، ویب ډیزاینینګ یا ویب ډیولپمنټ سایټ ته تګ غواړي، نو دا یو بهترینه اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره او کوشش وکړئ چې دغه لارې نه بهترینه پریکټس تاسو کولی شئ، پریکټس کوئ ډیلی پکې او ډېر یو بهترینه اپلیکیشن ده. ښه چې کله تاسو دا اوپن کړلو ما انسټالیشن نه پس به تاسو دغه اپلیکیشن چې دا اوپن کړئ. اوس ګوره ما ته وایي چې برنګ یور دا خبرې کوي دوی خپله که نه. نو نیکسټ خپل صفتې کې د ته ګیټ سورس کوډ هم ته کولی شئ چې ترلاسه کړئ او دا وکړئ او هغه وکړئ. لرن کوډ دلته کولی شئ ته دې ځای کې زده کړه هم وکړئ. دا به موږ فینش کړو. صحیح شو. دلته به تاسو راشئ. دا زموږ هوم پیج ده په دغه اپلیکیشن کې. ګورئ اوس ورته دې کې څه شی دی، مینیو ده اصل کې ما سره. اوس ما اپلیکیشن چې نه دی اوپن کړی، کوم پروجیکټ ما دې کې نه ده اوپن کړی، نو ریسنټ فایلز به دلته راځي چې کوم کې ته کار کوې هغه به دې ځای کې تا ته راځي. تاسو ګورئ دې مینیو باندې به کلیک وکړئ. چې مینیو باندې کلیک کړه ما ته یې څلور اپشن راکړل: لرن ټو کوډ، ګیټ سورس کوډ، ورک سپیس او ټیکسټ ایډیټر. نو اول خبره لرن ټو کوډ ده. تاسو که لرن ټو کوډ باندې کلیک کړئ دې ځای کې تاسو کولی شئ چې HTML یاد کړئ. وګورئ W3 سکول چې کوم ویب سایټ ده د هغه کې چې څومره شیزونه دي هغه ټول دوی دلته کې راوړي. دا د مینو ته لاړ شه، دې ځای کې ټوټوریلز دي، هم کوم درس چې ته غواړې دې ځای کې کتلی شي. دلته زده کړه، هلته به راشي او پریکټس به پکې وکړي. اول اپشن دا د زده کړې دپاره که تاسو زده کړه کول غواړئ. دومره خبر زموږ سره چې دا ګیټ سورس کوډ په بل ځای کې تاسو سره سورس کوډ ته کار کوي، ریموټ سیسټم ریموټ کنټرول کار کوي، بل ځای کې کار کوي که نه، نو د هغه دپاره دې ځای کې لینک ورکړه او ګو ټو یې کړه، بس تا به هغه ځای ته یوسي. ګیټ هب دا شیزونه چې کوم دي یا ګوګل کې یا بل ځای کې چې کوم لینک وي پوټ کړه ځای کې تا به یې هغه ځای ته یوسي. صحیح شو. کوم ځای کې ستا سورس کوډ ده. بله خبره زموږ سره ورک سپیس ده. د ورک سپیس نه مخکې زه ورک سپیس باندې به خبره وکړو. ورک سپیس چې دا دې ځای کې ته غواړې چې یو دانه پروجیکټ شروع کړې او پروجیکټ پر مثال زه غواړم یو ویب سایټ جوړ کړم. فرض که تاسو غواړئ چې ویب سایټ جوړ کړئ، تاسو ته ما یو پروجیکټ درکړلو چې هر یو کس به دا یو ویب سایټ جوړوي، نو په ورک سپیس باندې به کلیک وکړئ. کلیک مې وکړلو، ګوره زه دلته راځم، دا به تاسو سکیپ کړئ. صحیح شو. نو اوس دلته کې موږ راځو، دا پلس ساین یې ما ته راکړی، په دې به زه کلیک کوم. ګوره موږ ته یو سمپل پروجیکټ یو دنه فولډر تیار دی راکړی یم، نو دې سره زموږ کار نشته. صحیح ده. موږ دلته کې راځو، دا د دې موږ د پوهولو لپاره د یو دانه فایل مکمله سرویسز انډیکس اباوټ او ایمیجز او CSS. وګوره کې بل مختلف قسم په دا رقم ته موږ غواړو په خپله اوس څنګه کولی شو چې جوړ کړو. نو یو پروجیکټ تاسو اخلئ، څنګه به اخلئ؟ پلس ساین چې کوم د په دې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته تاسو څلور اپشن یې درکوي. نیو پروجیکټ جوړئ، نیو فایل اخلئ، که په تا سره فایل موجود ده، که تا سره پروجیکټ موجود ده تیار فولډر او ته هغه امپورټ کوي. اول خبره موږ د نیو پروجیکټ کوو. زه غواړم چې یو نوی پروجیکټ شروع کړم، نو په دې باندې به ته کلیک وکړې. صحیح ده. دا د فولډر نیم د عمومي فولډر نیم ده. فرض مثال مای ویب سایټ. صحیح شو. مای ویب سایټ یا مای ټاسک مای پروجیکټ هر څه شی ته ورکوي ورته یو نوم به ورته ورکړي. صحیح ده. ما خپل نوم ورکړه چې مای ویب سایټ، زما ویب سایټ، دا نوم ورته ورکړل دې فولډر ته. دا به زه سیو کړم. دا مې چې سیو کړو، ګوره زما سره فولډر مکمل جوړ شو. دا فولډر جوړ شو. دا دې کې اوس کلیک پې وکړه، دننه اوس زه فایلونه جوړوم، اوس نور فایلونه اخلم. پلس بیا درته راغی ساین. زه اوس غواړم دې کې یو فایل جوړ کړم. ها نیو باندې کلیک کړه. نیو په واسطه من ته کولی شي نوی فایل جوړ کړي. په دې کې دننه زه اوس کولی شم چې په هغه جوړ کړم، فولډر یې جوړ کړم. نو بیا به تاسو په نیو فولډر باندې کلیک کړئ. نیو فولډر په واسطه نوی فایل. فرض مثال دا زما سره د CSS فولډر شو، یا فرض مثال دې کې زما سره ایمیجز دي. صحیح شو. ته فولډر جوړوم د څه دپاره؟ ایمیجز دپاره. دا زما سره ایمیجز شو. صحیح ده. ایس به ماته ورکړم، دغه شان ایمیج بس تاسو سره پولېږي. صحیح شو. دا به زه سیو کوم. یو فولډر مې جوړ کړ، بیا کلیک کوم. فرض مثال زه
کریټ نیو بل فولډر جوړوم پر مثال دې کې زما سی اس ایس دا مې جوړ کړ پر مثال بل فولډر ته جوړای فرض کا د نیو فولډر جوړ کا فانډز دی په دې کې زمونږ سره نو دغه شان سیب باندې وکړو کې دا رقم جوړیږي بیا پلس باندې کلیک کوم فرض مثال نوې فایل اخلم فرض کته یو فایل اخلي فایل د چی شي اخلي هوم پیج د زما سره هوم پیج د پاره په ایچ ټی ام ایل کې زیو پیج مجو ته سټرکچر موږ ډیزاین کو سیب په هغه وردا ما سره جوړ د سی اس ایس د پاره پر مثال سټایل ډاټ سی اس ایس بل فایل مو واخیستو ان د دې په واسطه تاسو کولای شئ چې نیو فایل په واسطه باندې تاسو یو فایل واخلئ فرض کړئ یو بل فایل ځا خلم د جاوا سکرپټ والا چې کوم دا جاوا سکرپټ ډاټ جی اس دا زما سره دا شو هر نوم تاسو ورکولای شئ ها صحیح شو سکرپټ به ورکم زه صرف دلته کې به زه ورته څه ورکم جی اس به ورکم دا ایکسټنشن به ورسره لګوئ چې هر فایل تاسو اخلئ د ایچ ټی ام ایل فایل چې تاسو سیو کوئ هغه به تاسو ډاټ ایچ ټی ام ایل ایکسټنشن سره سیو کوئ او د سی اس ایس به تاسو ډاټ سی اس ایس دو پیری اس ډبل اس سره سیو کوئ او د جاوا چې کوم جاوا سکرپټ چې کوم فایل ده تاسو چې هغه سیو کوئ تاسو په ډاټ جی اس ایکسټنشن سره سیو کوئ او پیژندل کېږي لامدینه دا فایل نام دا شانتي دا موږ سیو کو صحیح شو دا وګورئ ما سره 3 فولډر مې جوړ کړی او دا 3 فایل ما جوړ کړل اوس تاسو غواړئ چې ایچ ټی ام ایل کوډ وکړئ بس د ایچ ټی ام ایل باندې کلیک وکړه کلیک د چې په ودا دلته کې اوپن شو بس دې ځکه خپل کوډ کاوه ذاتي صحیح ده کنه دې ځکه تاسو ګوره تیار نه مخې در کړ دې ځکه ته کولای شئ چې بس کلیک کوه ها تاسو په هر څه چې لیکل غواړئ هغه به تاسو ډایرکټ راځي دې ځکه فرض مثال ځلیکم هډ 1 او یو سو بل سو ډاکومنت ټایپ او مختلف قسمه شیزونه تاسو کولای شئ چې دې ځکه اوس تاسو ولیکئ خیر دا زمونږه وروسته کې سیده زمونږ سره د ایچ ټی ام ایل فایل شو دا رقم ته د سی اس ایس فایل ته غواړئ چې اوپن کړئ دې ته دا اوپن کولای شئ اوپن کا خپل کوډ کوه نو دا د موبایل لپاره یو بهترین اپلیکیشن دا کولای شئ چې تاسو خپل وړوکی شان پروجیکټ چې کوم وي یا خو پروجیکټ بلکې تاسو کولای شئ په همدغه کې دلته کې رن کې او کار پکې خپل او کې اپریټرز لپاره بهترین اپلیکیشن ده دا شو بل زمونږ سره په دې کې چې دا امپورټ د امپورټ مطلب دا تاسو یو فولډر تیار موجود د مخکې نه موبایل کې ته غواړئ چې هغه دلته راوړي بس په امپورټ باندې کلیک وکړه علاوه کړه اول ځل لپاره نه دا غواړي اوس فرض که زما سره یو فولډر د فولډر به کوم دا جاوا پروګرامز فرض کا اصلي د ټایم کني یا دا پکچرز دي دا پروجیکټ زه غواړم دا فولډر زه غواړم چې هلته راشي نو کلیک وکړه دا به داسې نسی یو کلیک سره نه کیږي دا به دا شانتي ونه سیلک اوس دا ګوره امپورټ کیږي صحیح ده په همدې طریقې سره که ته کلیک وکړې هغه نه کیږي کلیک په واسطه باندې کلیک په واسطه بیا داسې کېدلی شي چې تا به بل فولډر ته بوځي ته دا روان دا لوډینګ کوي دا به ختم ګوره هلته راشه ها زه اوس راځم پر مثال زما سره همدا فولډر و پکچرز یا یو بل فولډر ته موږ راشو چې کوم فولډر ډاونلوډ ته به راشم په ډاونلوډ کې بل فولډر ده اوس زه غواړم دې کې دا فولډر راوړم بس ګوته پې کلیک کا ګوته باندې مې کلکونه سي دا شانتې لګه یو ګوته په زور کې هغه به ډایرکټ هلته کې امپورټ شي پر مثال فایل راوړئ ها کوم فایل د تصویران زه غواړم چې هغه دې ته راوړم کوم ځای ته راوړل غواړم دلته کې نه دا د ایمیجز دې ما سره پر مثال زه د امپورټ کوم کوم چې د ایمیج ته ایمیج فولډر هغه کوم نو بس راشه ګوره موږ اوله کې یو فولډر جوړ کړ کله چې دلته راغلم ورک سپیس ته دلته کې ما یو پروجیکټ واخیستو ما ویب سایټ بناوم دلته راغلم مې دا فولډر جوړ کړی مې دا فایل نه جوړ کړل اوس ایمیجز ته زه راځم درنه دلته خو زه ایمیجز باید دلته واچوم کنه د ویب سایټ لپاره چې کوم موږ راولو خپل پروجیکټ نو پلس باندې به کلیک کړئ امپورټ فایل باندې به کلیک وکړئ نو چې دا به شي دلته کې خپل ستا ګیلري دلته کې راځي اوپن کېږي کوم ځای کې د ستا پکچر هر یو پکچر چې ستا په کار وي کولی شي فرض که زما دا پکچر په کار دی دا پکچر زما په کار دا راوړم کلیک پې وکړه او بس اوپن نور هم ته کولی شي مختلف قسمه فرض مثال دا پکچر ده اوپن یې کړه نو دغه شان دی ګوره هغه دواړه پکچر چې موږ کومې غوښتي هغه دلته کې راغللې نو دغه خبرې ډېرې زیاتې مهمې وي دا تاسو اوس کولی شئ چې په موبایل کې خپل پریکټس ترسره کړئ او بیا همغه سمپل کوډ طریقه درته ښیم انشاءالله همدا خو دوی سیټینګ میټینګ تاسو کوئ یا کانټیکټ ورسره کوئ د په سره دا شیزونه دي دا چې کوم فایل نه ما اوس اوپن کړی دی تازه هغه دلته ګوره کې ایچ ټی ام ایل مې اوپن کړ دغه سکرپټ او دا سی اس ایس فایل چې ما اوپن کړلو بل تاسو کولی شئ چې دا پروجیکټ خو ته نه اخلئ صرف پریکټس کوئ پر مثال یو ټاسک موږ درته درکړو استاد ته ټاسک درکړه او ته صرف هغه کول غواړئ ټاسک کول دي اسایمنټ دي بس ټیکس ایډیټر باندې کلیک وکړه تاسو سره به دلته کې دا اوپن شي ټیکس ایډیټر صحیح ده لکه موږ څنګه چې ویژوال سټوډیو کوډ اوپن کوو یا څنګه چې نور دا شانتي سبلایم ټیکس او نور شیان اوپن کوو دا شانتي دا یو ټیکسټ ایډیټر ده په دې باندې به کلیک وکړئ دې کې خپل کوډ وکړه چې ته د هر څه کوډ کوي صحیح ده دا ستا کوډ ایریا ده صحیح ده کوم پروګرام چې ته لیکې هر څه ته لیکې هغه به ته دلته وکړي اوس به دې نه پس دا ثبت کوي که نه
او دې سب کول لپاره په دې فایل باندې کلیک وکړه راشه دلته کې وګوره نیو پروجیکټ چې شی ته اخلي دغه د سیب ساين دا سرچ سره څنګه کې نه ده وګوره سیب نه خره سیب کولو دې په سره رن کیږي ګوره دا نه دا دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو پروګرام بران شي ګوره دا غلطي ده دا ترن کوډ ډایرکټ سره راغلو والته کې وته ګوره رن مې کړل ماته کوډ په آوټپوټ کې ډسپلی کړل سیدې په تاسو کولای شئ چې ران کړئ دا فایل زوز غواړم دا سیو کوم ځان سره سیو اپشن باندې کلیک کړه دا ما سره سیو شول صحیح ده او تاسو کولای شئ ټیکسټ ایډیټر دا واخلئ دلته کې یو بل نه خره ګوره دې تاسو کلیک یو مینیو د سره اوپن کیږي کلرز تاسو کله اخلي دی او څه د پاره دې نه کولای شئ چې یو کلر مانیج کړئ پر مثال زما سره یو باکس وی یا بل سوي یا ډیزاین د لیکل دیغه لپاره کلر اخلم نو دې نه تاسو کولای شئ چې هغه لپاره مختلف قسم اندازې وټاکئ سلیکټ باندې کلیک کړه تاسو راغله کلر کوډ ګور راغله دې ځکه تاسو کولای شئ چې وی نه دا کلر کوډ ګور دې ځکه جنریټ شو خپل همدا شان دي پر مثال دا کلر کوډ زما نه خو خندوي کدي په پوسټ باندې اندو کیږي تاسو کلیک کوم دې پوسټ ګور اندو کیږي بیرته ختم شو بیرته راولې ریډو کوي دا کنټرول زد باندې چې موږ خبره کو کنټرول ایکس کنټرول زد کنټرول ایکس باندې کټ کیږي او کنټرول زد باندې بیرته راځي دوباره ډوکیږي او بیا ریډو کوي چې بیرته موږ څنګه کو انډو خو کنټرول زد دا او ریډو کول کنټرول وای په واسطه باندې کیږي همدا شان ټیپ سپیس وغواړم چې ورکم دي ها دا یو ټیپ دا بل ټیپ سکول شي چې مختلف قسم سپیس ورکړي دي په واسطه بیرته دوباره اتګ غواړي دا دا شان دي سیدی خواته وړي بیرته بره پورته کا هریزونټل اوس مې بیرته ورټیکل کړل دی پوسټ وره هریزونټل شي پوسټ بیرته ورټیکل کیږي نو خدای دې وکړي چې په دغه باندې پوه شي اوسې دا بزان ته انسټال کړئ ټریب ایډیټ او ان شاء الله چې بس نور به تاسو کې کار کوي همدغه زموږ سره د اپلیکیشنز او د موبایل لپاره همدا شانتي کوم چې آیفون یوز کوي دی لپاره هم زه ته معلومات لګم همدا شانتي کمپیوټر لپاره چې د نور کوم اپلیکیشن چې وی ویب سایټ سافټویر دی هغه باندې به موږ کار کوو ان شاء الله